بشري ټولنه کې اکثریت ځوانان خورا وړتیا لري، لایقات لري، غواړي تر خپلې موخې او اهداف پورې ژر ورسېږي، خو د استعداد سره سره بیا هم هدف ته ونه رسېږي، یا یې کله د ځان ناکامي بولي، یا کېدای شي نور علتونه ولري. زه عبدالقادر تکین یم. په دې اړه به راسره ښاغلی ریحان صاحب د داسې کسانو د هدف ته د رسېدو لپاره پر ځینو خاصو نقاطو خبرې وکړي. ریحان صاحب، دغسې ځوانان چې تل هڅاند وي، غواړي هدف ته په ډېر لنډ وخت کې ځان ورسوي، وړتیا هم لري، استعداد هم لري، خو بیا هم نشي کولی، علتونه باید څه وسیږي او کومې حل لارې ورته درلودلی شو؟ مننه تکین صاحب. راځو، ډېر خلک لکه تاسو چې ویل د دې خواهش لري چې ما هغه کوم هدف ټاکلی تر هغه پرې ځان ورسوي، خو هغه فارمول چې موږ تاسو لرو هغه فارمول باندې سر نه خلاصېږي، یا یې نشي کولی چې عملي کړي. نو زه غواړم ستاسو سره یو فارمول شریکم، یعنې استعداد جمع تلاش او هڅه و کوشش مساوي کېږي په سل سره. یعنې یو څوک استعداد ولري او تلاش او هڅه وکړي، هغه به خپلې نتیجې ته څه کېږي؟ رسېږي. د مثال په توګه که چیرې یو څوک استعداد 80% لري، هغه باید کوشش او هڅه څو فیصده وکړي؟ 40%، چې خپل 100% نتیجه ترلاسه کړي. خو ځینې کسان بیا داسې چې استعداد 60%، 10% لري، دا کس باید څونه هڅه و کوشش وکړي؟ 80%، 90%، چې خپل 100% نتیجه ترلاسه کړي. موږ تاسو د دې ښه مثال لرو، لکه دا کس تاسو وینئ، دا کس نه یو لاس لري او نه هم یوه پښه لري، خو دا هڅه و کوشش کوي او دې ته یې نه شرایط جوړ دي، خو ده دا هڅه و کوشش کړې ده چې د بایسکل په ځغستا کې ټاپ مقام یا لومړی مقام ترلاسه کړي او هدف ته ورسېږي. دې بل کس ته وګورئ، دا کس دواړې مصنوعي پښې لري، یعنې دواړې په مصنوعي پښو سره دی غواړي چې د ډېر لوړ غرختونکي ته ښه مقام ترلاسه کړي او ځان ورته ورسوي. نو دې کسانو ته په کتو سره که چیرې شرایط هم دې ته نه وي جوړ او استعداد هم دومره نه وي، خو که هڅه و کوشش وسي 80% نتیجه به ده ترلاسه کړي. لیدونکو، بالاخره مو دې هدف ته ورسېدلو چې د انسان مقاومت، عزم او اراده که ورسره تړلې وي، تاسې کولی شئ خپل هدف ته ځان ورسوئ.